آخر هم افغانان د پاکستان په منافقت پوه شول او د پاکستان خلاف راپورته شول. دا چې څنګه چرته او څه شوي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان چې وروستیو څلورو لسیزو کې افغانستان په قرار پرې نښود او پرله پسې د تباه کېدو په طرف یوړ، خو دومره منافقت او چل یې وکړ چې هېڅ به یې ځان مسؤل نه ګاڼه او داسې به یې ښکاره کوله چې دوی د افغانستان په چارو کې هېڅ ډول مداخله نه کوي او د خپلو لاسپوڅو په مټ یې د افغانانو ذهنیت یې تر دې حده اړولی و چې کله زموږ او ستاسې دښمن ضیاءالحق مړ شوی و، هلته میشتو افغانانو یې په مرګ ویر کولو او خیراتونه یې پسې کول. خو اوس د پاکستان منافقت او دښمني ټولو ته ورو ورو په ښکاره کېدو ده، خو بدبختانه په ځینو لا هم سترګې پټې دي، خو خوشبختانه ویښ ځوانان په زیاتېدو دي او اوس افغانان خپل دوست او دښمن پیژني. په هر حال خبر دادی چې د پکتیا مرکز ګردیز کې ګڼو ځوانانو د پاکستان ضد لاریون وکړ او یاد هیواد یې د تروریزم ځاله او ملاتړی وباله. دوی د بابړې تاریخي پیښې ته په اشارې وویل چې پاکستاني استخباراتي ادارې لا هم افغانان او پښتانه وژني. لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پاکستان د بشر ضد فعالیتونو او د تروریزم د څرګند ملاتړ له امله سخت غبرګون وښیي. دوی پاکستان په سیمه کې سرطان او د ټولو بدبختیو لامل یاد کړ. له دې وړاندې په هلمند او نورو ځایونو کې هم عامو افغانانو د پاکستان خلاف غږ پورته کړی و چې دا د پاکستان په وړاندې د افغانانو بیداري ښيي او دا پیغام لري چې نور د افغانستان ولس نه غولول کیږي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.